بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو سلامونه. پیرزوانې نیاز احمد خان یم د سوات نه د مشال ډیجیټل سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمن اورګو سوات سیدو شریف کې ما او په سیدو شریف کې چې د ما سره موجود دی فضل حکیم یوسفزی. فضل حکیم یوسفزی چې د منګوري خار اوسیدونکی دی، عامه طبقه سره تعلق لري، عام خلکو سره چې د نغمیل جولو او سیاست شروع کړی دی. ما خو چې یاد شي کال 2004 نه خو د هغې نه مخکې شروع کړی، خپله به خبرې وکړي. خو په کال 2014 کې بیا کال 2018 کې او بیا کال 2023 کې درې واره چې دی نو ریکارډ د صوبایي اسمبلی ممبر شوی دی. دغه رنګې په صوبایي اسمبلی کې وزیر پاتې شوی دی، په سوات کې د ډیډک چیرمن پاتې شوی دی، یعنې ترقیاتي کارونو کوم چې پروژې دي د هغې مشر پاتې شوی دی. دې وخت کې چې دی نو د صوبایي اسمبلی ممبر سره سره د پاکستان تحریک انصاف د ملکنډ ډیویژن د هغې مشر هم دی. ویل کېږي چې د عمران خان په نږدې ملګرو کې چې دی نو فضل حکیم هم د هغه شمار راځي او د هغه سره نږدې تعلق دی، مشورې ورسره کېږي. او کله چې عمران خان اول ځل د سوات نه الیکشن کوو چې په هغه وخت کې د هغه پارټي نه وه، فضل حکیم ورسره څنګ په څنګ ولاړو، دوی سره خبرې اترې کوو د دوی په ژوند، په سیاست، د سوات په سیاست، د صوبې په سیاست. فضل حکیم صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو وخت راکړو، تاسو قیمتي وخت دی. فضل حکیم صاحب ما خو ډېر مختصر خبرې وکړې او هسې فضل حکیم صاحب په اسمبلی کې هم دوادار تقریر کوي، په چوک کې هم ولاړي، د خلکو سره ملاویږي. لومړی کې راته دا ووایي که نه چې فضل حکیم صاحب خلک د باندې تورونه هم لګوي چې وړې طبقې نه دی، کله د موټر سایکل یو ویډیو چلیږي په ملګرتیا باندې. لږ خپل ژوند راته ووایي که نه څنګه رالی سیاست ته، زده کړې کوم ځای کړي دي او دا سیاست کې دونه مخکې راتلو هغه راز څه دی؟ ډېره مننه، ډېره شکریه ستاسو دلته د راتګ، شکریه دا کوم ستاسو. اصل کې داسې یو خبره به ستاسو ته وکړم، سټارټ په والم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ستا عبادت کو ستا نه مدد غواړو. کله چې د الله عبادت کې او د الله نه مدد غواړي، الله غفور رحیم دی، الله کن فیکون دی او د الله ذات دا دی چې څه چې ته غواړې نو الله خوشحالېږي. نو کله چې زه په سیاست کې ما پی ټي آی نه سټارټ واخیستو، هغه 96 و. د چیانو مې نه سټارټ ما واخیستو، د هغې نه مخکې ما د سپیر پارټس روزګار کوو او زه به هغه سپیر پارټس په کاروبار کې زه د خپل سپیر پارټس زموږ یو یونین و د هغې صدر وم. په هغې ټایم کې زما 20-21 سال عمر و. په هغه ټایم کې هم چې زه کله صدر شوم، اول زما سره خلکو ښه مخه پوره مینه م کوله او د هغې نه بعد یې م کوله. او چې زه کله صدر شوم نو زما سره د خلکو هغه کینه بغض پیدا شو چې دی ماشوم هلک دی او دلته خو ډېر لوی لوی کسان دي او دی پکې اوس ولې صدر شو. خو زه په الیکشن نه نلم، زمونږ الیکشن کېدو نور سیټونه ودرېدل، خو ما ته چا کاغذ هم داخل نه کړو. ما ټایم باندې الله پاک د هغوی عزت نصیب کړي چې زما یې دومره عزت وکړو او ما وایي چې زه خو دا صدارت نه شم چلولی چې زما عمر هم دومره دی، خو هغو په ما اعتماد وکړو، بس هغه کې ما الله کامیابي راکړه. د هغې سره بیا 2-3 کاله بعد بیا 96 کې کله خان سیاست ته راوړېدو نو موږ ټول چې څومره زموږ سره صدر صاحب و، نور یونین و، حضرت رحمان محمد خدای وبخښي هغه و، نور زموږ ډېر زیات مشران و، کاکا خان بیا په 2000 کې غالبا هغې کې په 2000 کې و، هغه هم کاکا خان زموږ سره ډېر زیات په نره باندې دغه کړو. موږ هغه 96 کې ټول څومره یونین چې موږ وو هغه په تحریک انصاف کې شامل شو، 1000 کسان. اوس عمران خان ولې رالی دی نه مخکې ستاسو پیمې دي خاندان هغه په سیاست کې وه، یعنې دا خو اصل کې مورثي سیاستونه دي که نه، نو بیا دلته ولې رالی؟ په کوم پارټۍ کې؟ زمونږ پیپل پارټۍ کې وو او زما مشهور پیپل پارټۍ کې وو، خانتوتي، او زما عمران خان خوښ و. بس خوښ مې و، انسان دی، بس صدار سړي خپل یو چای سي. زه به دا وایم چې زه کور کې په 96 کې یو باغ شوم، هیڅ یوازې او دا هغه وخت و چې د پیپل پارټۍ پیک وخت و او تاسې کې د حکومت راغلی او نورو هغې کې ډېر اوږدې قیسې دي، به تاسو ته معلوم هغې له نظم. نو بس زما خوښ و، زه رالم بیا په 97 کې بیا عمران خان د سوات نه الیکشن ته ودرېد. هغې کې موږ هلې ځلې شروع کړې، الیکشن بیلو او چې بیلو په صوبایي سیټ ته دریم صاحب ودرېدو، هغه چې موږ بیلو نو هغې نه بعد بیا ډېر خلک تحریک انصاف پرېښودو، خبره خلکو پرېښودو، مایوسه شو ډېر مایوسه شو چې یاره دا خو په ټول ملک کې ډېره زیاته یو شور و د تحریک انصاف او هغې کې خو په ټول ملک یو سیټ ونه ګټو. زه به دا وایم چې ټول ملک کې زموږ ما په خیال کې دی چې غلطېږم نو په سوات کې ډېر روټ اخیستی و. هغه ټایم کې روژه او جمع اوس مانه میاشت یاره ده خو یخ و. نو هغې کې بیا الیکشن نه بعد خلک لاړو، مایوسه شو،
پی ټی آی نه ډېر خلک لاړل زه پاتې شوم چېرې بس خان سره کال 2014 کې تاسو ټیکټ ترکړی شو د پاکستان تحریک انصاف زما خیال دی الیکشن او مونږ ایز ا جرنالست هغه کوریج کوو زموږ په وامو ګمان کوم نو چې په ځل کې به چې د صوبایي اسمبلی ته لاړ دي شو کنه داسې بالکل او تاسو څه خیال واغه ټایم کې او لکه دا کامیابی څه غنه ده پیسې تاسو رډي ریوټونو وغستیو خلک مې نو هغه کمپاین داسې تاسو چلول او دا لک راز راته خبر وکړه 2013 کې کله مال چې صوبایي سیټ راکو او قومي سیټ مراسید لور کو صوبایي ما تراکو نو موږ دا دغه نه کنه بس خان باندې خلک ډیر مینو موږ د خان وفادار کلاړیانو بس زبته تم چې غادنا ورکرانو نو هغه کې بیا موږ دا سوشو دوانه ودرېدو خلکو برا پورې مزاقونه کول چیرې دوی ته ګورو الیکشن ته دار پسې الیکشن تر وو ډېر عجیب مزاق ډېر خبرې به کېدي او کامیابی موږ الله راکړه چې راکړه نو کوم موږ پورې چا خنداګانې کولې هغه ساجيبه غونډه کې شکل نشو بیا چې دا چې چلو شو دا خو موږ د پورې مزاقونه کول امون به تکبر غرور کو چې دوی ته ګورو الیکشن ته ګورو دوی به زموږ الیکشن یې ګټي دا د کم جنرالو دوی خو مدلې چې د کونسلري نه ګټلې دوی خو ناظمین نه ګټلې نو مسامرات د الله پاک خپل عزت ورکو او خدای پاک دا غوښنه بیا روان کو بس انټرنیشنل لیډر ته جوړ شو مال الله پاک خپل صوبه کې عزت راکو صوبې په دې باندې زړه زیات خوشاله بیا غټینه ختم شو بغړي کارونه وکړ بیا پټاره کې بل کو شو پټاره کې په منډیر تورونو لګیدل او د تورونو ډیره پارو لګیدل چې د الیکشن کې ماته وخوري نو هغه کې زه خدای ته ډېر خپم شوم ځکه چې هغه اساسي زما وی هغه پکې په یو قلم باندې په یو چار ولیکو په خپل قلم باندې ولیکو او دسخط زما بیا اخبارون لور کړ فیسبوک ته ور کړ بیا زما یو تصویرو غیر چا تصویر راغستو زما سری وته لګو ای په تخ کې نو او دا پروپاګاندا را بس دا وکړه او دلته را بس دا وکړه چې د 64 کروڑ اساسي او 4 ارب 64 کروڑ شو یا 4 سره د خبره لګولو خدای پاک نه زه خبر یم نه زه تر یم هغه طرف ته اداره پسې تور ولګول دلته دا تور ولګو پروپاګاندا ډېر غټه طرف ته لاړو تقریبا ویګیلا زه لګیدم هغه الیکشن کې ما هغه صفایانو باندې شروع وکړه نو بس ما بخپل الله ته چې خدای پاک ته پته چې دا دروغ وي دا په ما باندې بلیمونه لګي عزت ورکول والا رب الکائنات ته الته مال بیا خدای عزت راکو اما خبا په آی لیولو غټله او دوره ته یوم شو جمعیتي علما چې کوم کینډیډیټ ولاړو هغه دلته شواز شریف سره اتحاد وشو او هغه بیا کېناستو هغه د جماعت اسلامي سره وشو تا ته وایي چې په کتاب په نوم باندې باڼه اتحاد باڼه وکړه اتحاد د پارټۍ طرف نه خو خپل ذات خپل دغه وکړو لوکل اتحاد خپل ځان هغه پارټۍ والے شریک وکړو قومي اسمبلی ته ولاړو نو هغه شاباس شریف دلته راوړ چې به تاسو نو درو ماغي کې تاسو ته پته راغی ته مته ضرورت نشته او شاباس شریف ولاړ نو هغه درو نو هغه د سره اتحاد کو کم کینډیډیټ چلته نشټل اسمبلی ته ولاړ نو هغه کې نه ناستو د مولانا څخه خبره ونه منله هغه ولګي د جماعت اسلامي سره اتحاد کو چې طالب مونږ اوردر کو ته مال لاګي نو ته دا غوسرم دا چلو کو چې اتحاد کو مونږ ته اتحاد کو ما په 2013 کې 17500 وټا غسته او یو 10000 غسته او بل 11000 غسته او 22000 جوړ شو نو په دې جلسو کې به دوی چې موږ 21000 غسته او هغه نه بسیوال او د کمالي ما الله قدرت وره او په 11000 روپۍ شو ما سره په 18000 وغس او دغه لم راځم کنه اوس سیاست کول چې دی کنه وای چې غریب سره سیاست نشي کولای یا درمیانه ستوال نشي کولای ډیره سرمایه پکار ده خان پکار ده یا د بل طرف چې دنه سپورټ پکار ده کال 2014 الیکشن بیا کال 2018 الیکشن او بیا د ټول سخت الیکشن تاسو په نظام د کال 2023 الیکشن ټیک شو دا الیکشن کول د پیسې ساتل یا د جلسې کول د خرچې کول دا کم ځای نه رالي څنګه رالي اصل کې دا چې دا مونږ چې کله تحریک انصاف شروع شو کنه خرچې مرشي ختم شي کمی خرچې وجودو کولې کنه خرچې زمونه کیږي مونږ خو شکر د خپل کارکونان ډیر زیات جنونانی جنډه خپل رالي بیجو خپل علي او وټ تلم درکې او منډه دلم وي او ګاډه دلم روباسي نو زمونږ په نسبت باندې دا ډېرې خرچې کیږي زمونږ کمې خرچې کیږي او شکر دی تا ته پته ده نیاز خان ته زمونږ سره دلته په دې منګورې کې وړکېلو شوې او ډېر د پخوانه یو پیژنې او شکر دی لاک موږ خپل حلالو روزګار کوو د پخوانه د خپل وخت نه کوو او چې روزګار کوي او مهنت کوي الله پاک سیله ورکوي نو هغه مهنت موږ کولی کېږو د بچپن نه